السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ و روغ اوسئ او د صحت جامې په تن ولرئ. ملګرو، د بلاک شمیرو هغه وي آی پي آنلاین کاریال خلاص شوی دی او زه به یې څلور ډېر طریقه درته وښیم. اول به تاسو کاریال خلاصوئ. کاریال چې مو خلاص کړئ، په دې کې وي آی پي بخش فعاله دی. صبر زه ډیټا یې ور پاکه کړم چې ټول شیان یې درسره شي. اول وار چې تاسو کاریال خلاصوئ، تاسو ته دا صفحه در ښکاره کېږي چې دلته توضیحات نوشته دي. دا به تاسو ټول مطالعه کوئ او بیا اول وار کاریال تاسو ته 20 سکې درکوي. په هغه څه یعنې 20 سکې درکوي، تاسو په 15 سکې سره کولی شئ چې نمبر بند کړئ او خلاص کړئ. نو تاسو به دلته راځئ، نمبر به لیکئ او که تاسو مازې شمیره خلاصول ووهئ، ستاسو د حساب څخه به 15 سکې وګرځول شي. زه اوس دا وهمه، ګوره دلته نوشته شوه ستاسو د حساب څخه 15 سکې وګرځول شوې. نو دغه دی چې دلته هم موږ ته اوس 15 سکې پاته شولې. او دوم چې دی د وي آی پي خلاصول دي چې تاسو باید وي آی پي خلاصه کړئ. د وي آی پي د خلاصولو لپاره به اول دلته راځئ، تاسو به دغه کوډ کاپي کوئ. دا کوډ باندې به یو وار کلیک وکړئ، کوډ به کاپي شو. بیا به دا کوډ موږ ته راستوئ په واټساپ کې. موږ تاسو ته بیا بل کوډ درکوو. زه ویډیو درومه. نو دغه دی دغه کوډ، زه تاسو ته بیا بل یو دا رقم کوډ درکومه. کوډ به تاسو دلته داخل کړئ او بیا به هم خلاصول ووهئ. خلاصول چې مو وویل، تاسو ته اوس 1500 سکې درکړل شوې او وي آی پي بخش درته فعاله شو. دغه دی تاسو کولی شئ چې وګورئ 1500 سکې، یعنې په دې سره تاسو ډېر نمبرونه خلاصولی شئ او یې بندولی شئ. او دلته هم نور معلومات دي، مثلا د شمیرو د برنامې په اړه. نوي ریپورټونه چې دي، دغه د نوي ریپورټونو ځای چې دا چې وي آی پي بخش فعاله نه وي، نوي ریپورټونه تاسو نشئ کتلی. دلته اوس ورته ګوره، دا ټول انلاین دي. دغه نوي ریپورټونه دي. دلته د ورځې موږ 15 ریپورټونه نشروو، ټول توضیحات مو هم دلته ورسره ښیي چې څو فیصده کار کوي، د بلاک دپاره دی، د خلاصولو دپاره دی، ټول مو ورسره لیکلي دي. نو که تاسو غواړئ چې د دغه ریپورټونو څخه یو استعمال کړئ، نو تاسو به انتخابول ووهئ. انتخابول چې مو ووهئ، اوس ریپورټ انتخاب شو. بیا به راځئ شمیره خلاصول. دلته به هم شمیره ولیکئ او شمیره خلاصول به ووهئ. اوس ګوره هغه ریپورټ چې تاسو انتخاب کړی و، په هغه باندې دا شمیره خلاصیږي. همدارنګه که تاسو راځئ دلته بل ریپورټ وګورئ، مثلا په دې ریپورټ چې زه غواړم شمیره خلاصه کړم، دلته دا هم ریپورټ انتخاب شو. بیا راځم شمیره خلاصول، شمیره خلاصول. ګوره اوس بیا په دغه ریپورټ باندې شمیره خلاصیږي. نو ملګرو، دغه طریقه وه. تر بیا ښه وخت.